بسم الله الرحمن الرحیم. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د مینپاکۍ چارو د مغشي ریاست د شمیرو له مخې د 2025 میلادي کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2026 میلادي کال د مارچ میاشتې تر پای پورې په افغانستان کې په ټولیز ډول د ماینونو او ناچاته توکو 215 پیښې رامنځته شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیاتې پیښې په کونړ ولایت کې ثبت شوي دي چې شمیر یې 40 ته رسیږي. له دې وروسته د فراه ولایت دی چې هلته 23 پیښې ثبت شوي دي. همداسې په دې ترکیب کې ننګرهار، هرات او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ماینونو او ناچاته توکو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي دي. دا پیښې په ټولیز ډول 440 قربانیانې لري. له دغه قربانیانو څخه 380 نارینه، 94 ښځې او 320 ماشومان او 153 لویان دي. دا قربانیانو له دې ډلې څخه 96 تنه شهیدان شوي او 378 نور ټپیان دي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د مینپاکۍ چارو د موسسو په همکارۍ په تیر یو میلادي کال کې 4.09 کیلومتره په ماینونو او ناچاته توکو ککړې سیمې پاکې کړي دي. په دې ترڅ کې د دې ادارې د مینپاکۍ د همغږي او انسجام ریاست د مینپاکۍ چارو د موسسو په همکارۍ په تیر یو کال کې د هیواد په کچه د مینپاکۍ په عملیاتو کې ټول 15210 ماینونه او ناچاته توکي کشف، په خوندي ډول انتقال او له منځه وړي دي. ورته مهال د مینپاکۍ د همغږي او انسجام ریاست اړوند د 400 اړیکې شمیرې د فعالیت په ترڅ کې 3314 اړیکې ترلاسه شوي چې په پایله کې د مینپاکۍ ټیمونو له لوري 11441 کړۍ ماینونه او ناچاته توکي په خوندي ډول انتقال او له منځه وړل شوي دي. همدارنګه 2,260,000 او 96 کسانو ته د ماینونو او ناچاته توکو په اړه عامه پوهاوی ورکول شوی او د عامه پوهاوی پیغامونو درلودونکي 6,450,040 قلمونه، کتابچې او بروشورونه ویشل شوي دي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د مینپاکۍ چارو د همغږي ریاست د مینپاکۍ په برخه کې عملیات د لومړیتوبونو له مخې ترسره کوي. په دې کې ځینې معیارونه دي چې د دغو معیارونو پر بنسټ د راستنېدونکو د میشتېدو سیمې، هستوګنیزې او کرنیزې سیمې او د ماشومانو د لوبو د سیمو پر بنسټ لومړیتوبونه ټاکل کیږي او د مینپاکۍ پروګرامونه عملي کیږي. د ماینونو او ناچاته توکو د پیښو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ ځوابوینې ټیمونه فعال دي چې ځانګړې د اړیکې شمیره لري. دغه شمیره د عامه پوهاوي له لوري په ځانګړي ډول خطرناکو سیمو کې خلکو ته ورکول کیږي ترڅو د اړتیا پر مهال له ټیمونو سره اړیکه ونیسي. ټیمونه د خبرتیا په ترلاسه کولو سره چټک اقدام کوي او ناچاته توکي خوندي سیمو ته انتقالوي او له منځه یې وړي. که کومه سیمه پراخه او خطرناکه وي نو سروې کیږي، معلومات یې ثبتیږي او د راتلونکو پاکارۍ پروګرامونو لپاره پریپلان جوړیږي. د تیر